را به شو بلې مسلې ته فاقد الطهورین. یو سړی په داسې ځای کې بندي ده چې هغه ځای نجس ده، کولنګ و بیلچم نشته چې ځای را ژور کي دا نجسه خاوره یې د سر نه لرې کي، په هغه لاندې خاوره باندې تیمم ووایي. بندي ده د باندې خو تللی نشي اوبو ته، دلته ځای نجس ده او د تیمم دپاره خو په تیمم سعیدا طیبه او داسې شی نشته چې هغه نجاست تر لرې کي او هلته تیمم ووایي. دا به څه کي؟ نو ائمه اربعه په دې کې مختلف اقوال نقل کوي. حضرت امام احمد رحمه الله هغه وی چې دغه سړی به د دغه بې اودسیا په حال کې بغیر د تیمامه بغیر د هر څه نه لمونځ وکړي او قضایي هم نشته، په آدابو کې قضا نشته. ولې؟ دا سړی په اوداسه نه ده قادر، نو شرعا دغه اوداس حکم د ده نه ساقط ده. لکه یو سړی د دواړه لاسونه یې په دغه ځای پرېږدي، پښې په بیډۍ پرېږدي، مخې زخمي ده، په دغه اودس شته؟ اما لمونځ به کوي که به یې نه کوي؟ لکه هغه چې لمونځ کوي د اودس تر ساقط ده، نو د ده نه هم اودس دغسې ساقط ده چې ساقط شو شرعا لمونځ یې وکړو غاړه یې خلاص دي، دوغوري راګرځول ذاتي په ده باندې نشته. امام شافعي رحمه الله وی چې ادام په واجب قضام په واجب. اوس به یې موکي ولې مکلف ته جوړ ده سبب چې وخت ته داخل شو خطاب ورته متوجه شو لمونځ به اوس هم وکړي. اما وروسته به قضایي هم راګرځي ځکه لمونځ یې کړی لکه په نجسه جامه کې چې وکړي نور شرایط په ځای وي او کالي به لمانځه یې چې وروسته په خبر شي چې کالي تر قدر د درهم زیات نجس دی، دغه لمانځه راګرځول واجب دی که نه دی؟ خو بیا داسې یې کړی بېرته یې داسې راګرځول. نو ادا هم شته په خپل وخت کې او قضا هم شته. دا ادا هم قضا هم. او حضرت امام مالک رحمه الله وی چې نه ادا شته نه قضا. اوس وخت کې لمونځ په ده نشته ځکه قادر په طهارت نه ده، نو چې ده ته خطاب نشو متوجه وروسته قضایي به نشته. قضایي خو هغه ته وي چې خطاب متوجه داسې ده لکه حایزه ښځه. حایزه ښځه په تطهیر قادره ده چې په تطهیر نشو قادره، نو اصل خطاب نشو ورته متوجه. د دغو د حج د شپو د قضایي د لمنځو شته په نو نه ادا شته نه قضا. ایموږ په مذهب کې د امام صاحب ظاهره قول دا ده چې په دغه سړي باندې صرف قضا ده، بیا اودس خو لمونځ ناروا ده. اوس په لمونځ نه کې اودس نشته خو قضایي خو شته، قضایي خو شته. او صاحبین مبارکین وی اوس به تشبیه بالمصولین کې لمونځ نه خو کیفیت په دې لمانځه کې جګېږي ټیټېږي به خو نیت د لمانځه نشته، قرات و دا شیان نشته. لکه ګونګی قرات باندې قادر نه ده خو لمونځ کې شونډې به ښوروي، قادر نه ده خو شونډې به ښوروي، تشبیه به ورکوي د قاریانو سره. یا لکه امرار و موسی د حاجی د پاره. موسی څه مانا؟ احرام نه چې سړی ځان باسي خو سر برخي، یو سړی پک ده په سر یې ویښته نشته، د احرام نه ځان چې باسي څه به کوي؟ تشبیه به د حالقینو سره کوي، چاړه به په تېري اگر کې ویښته نشته. اوس نو چې هلته اصل موجود شو فتوا هم په دغه قول ده د صاحبینو. دغه وخت کې چې بندي ده د لمانځه لکه موږ تاسې بل مثال درکړم، موږ تاسې اکثره په دا موټرو کې چې ځو دا بسو کې چې ځو اکثرو ځای کې نن سبا ډریوران لمانځه ته سړی ته دروي. اوس نو اودس تم شته، اودس تم شته خو موټر نه درته دري، څه به کې؟ بالفعل به لمونځ په اشاره وکړي
په دا موټر کې به لمونځ په اشاره وکړي اما چې ځای ته ورسې کې دا لمونځ به بېرته راګرځي دا عذر من جانب العباد ده چې قادر نه یې په ولاړې په ناستې په سجده او په رکوع هلته خو شریعت اشاره درته جایز کړې ده دلته خو ته قادر یې په قیام او په رکوع په سجده باندې هغه فرض دي که نه دي فرض پاتې شوه لمونځ دې وکړو خو په اشاره دې وکړو بېرته بیا راګرځئ نو تشبیه بالمصلین به اوس کوي او وروسته به بیا بېرته د دغه لمانځه قضایي راګرځئ او داسې نه لکه امام احمد صاحب چې وایي بیا اوداسې د لمونځ وکړي ولې په هغه سړي قیاس کړه چې لاسونه یې پرې وي پښې یې پرې وي موږ وایو دا قیاس مال فارق ده ولې د هغه سړي عذر مرجو زوال ده لاسونه بېرته راشنه کېږي پښې شنه کېږي اما دغه عذر مرجو زوال ده که نه همیش به په دا ګنځه کې بندي وي دا خو عذر من جانب العباد راغلی خو چې خلاص شو عذر لاړ یو هسې عذر وي چې د زوال امید وي یو داسې عذر وي چې د زوال امید نه وي نو دا څنګه په هغه باندې قیاس کوې د هغه نه خو چې اودس ساقط ده خو اصل شی بیخي شته نه نه امید شته چې آینده به بیا لاس را شنه شي پښې به شنې شي دی به بیا هلته اودس کوي او دا خو عارض ده عارض د عارض د وجې نه عذر بالفعل شته خو اصل حکم خو نه ده ساقط اودس مکلفیت و فرجیت اودس خو نه ده ساقط نه قبلیږي لمونځ بغیر د چا نه د طهور